سلامونه لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست. نن جمعه مبارکه ده. تاسو پوهېږئ چې زه ولې داسې خوشحاله یم ځکه چې جمعه مبارکه ده. مخکې خپرونه کې ما ویلي دي چې کندهاریان د میلې ډېر زیات شوقیان دي. اچھا که څوم روژه ده د جمعې مبارکې ورځ ده نو څو بجې دي 2 بجې دي موږ آمادګي نیسو ځو د میلې دپاره. میله چیرې کو د کندهار د شاه ولي کوټ ولسوالۍ د دالې ډم ته ځو چې هره جمعې شپه او جمعې ورځ په زرګونه خلک هلته د میلې کولو دپاره ځي. نو نن موږ هم آمادګي نیولې ده د خیره سره. زما ملګري هم راسره دي وروڼه مې هم راسره دي د خیره سره هلته به ځو میله به ترسره کوو. تاسو ویډیو دپاره سره وګورئ. د لارې په جریان کې به هم تاسو ته لار ښکاره کوو. د شاه ولي کوټ ولسوالۍ د کندهار ښار څخه تقریبا 80 کیلومتره لرې ده او موږ وسایل خو راوینئ پر موټرسایکلانو باندې ځو او دا موټرسایکل دی دا زموږ سره راسره دي ملګري. دا لا کم چې اوس نورو ته انتظار یم هغه به هم راځي بیا به د خیره سره دلته سره یو ځای کېږو. دا د لو ولې څخه چې راپورته دی یو ټولنیز تفریحي پارک جوړ شوی دی د انسیار د خوا او د کندهار ښاروالۍ په مرسته باندې. نو دغه ټولنیز پارک مخ ته ولاړ یو دلته سره جمع کېږو. بیا نو چې راجمع سولو وروسته د خیره سره مخ د شاه ولي کوټ ولسوالۍ په خوا ځو. تاسو خپرونه دپاره سره وګورئ د خیره سره. کله چې هلته رسېږو د روژه مات دپاره مو سامان هم رانیولی دی. روژه مات به هم هلته کوو. بیا به نو پر څو بجې بېرته راځو پر 9 بجې د شپې پر 9 بجې بېرته پر موټرسایکلانو باندې روانېږو د خیره سره ځو عینو مینې ته. په عینو مینې کې بیا هلته بیا څه کو د رمضان په نامه د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی دی چې اوس یې کوارټر فاینلونه شروع دي. هلته ځو د خیره سره بیا به د هغه ځای څخه د خیره سره تاسو ته د هغه ځای معلومات هم درکړو. تاسو ویډیو دپاره سره وګورئ. موږ ځو افغان واینز یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. هغه یو ارغنداب ولسوالۍ د خیره سره شروع شوله. نور نو د ارغنداب ولسوالۍ چې چیر سي بیا نو اخوا ته سربند د سیمه راځي. د سربند تر سیمې چیر سي بیا نو د شاه ولي کوټ ولسوالۍ شروع کېږي. نو قدرمنو لیدونکو تاسو لار سره وڅارئ روان د خیره سره د شاه ولي کوټ ولسوالۍ ته او د دالې ډام ته. ګوره لیدونکو دا د سربند بازار دی. د سربند ویډیو تاسو ولیدله چې سربند کې تر اوسه لا رود نه و راغلی ځکه داله نه ده پارچاو شوې. کله چې داله پارچاو شي بیا به نو د خیره سره رود هم ډک کېږي. او زه تر اوسه لا پر موټرسایکل روان یم. پر موټرسایکل به ځم تر دغه پورې تر شاه ولي کوټ ولسوالۍ تر دالې تر ډم پورې او زما شاته چې هوښیار ناست دی د دالې ولسوالۍ پورې. One hour later. موږ راورسېدلو بالاخره دالې ته. موږ هم د خیر سره
دغه چې یاران راغلي چې ګرده او هغه موټر چې هم دا دی اوس راورسېدی په دا موټر کې د اشپزۍ سامان دی د خیر سره اشپزي به هم کو او دا موټر چې بیا لري دا بیا لږ عزت ورکوو ځکه چې دی موټر لري نو دا چې دی دا زما ورور دی نظر خان په تېره خپرونه کې هم دی راسره و پنجوایي ته راسره تللی و او هغه چې چې هغه هم زما دوستانو قریبان دی دا چې یاران ښکته شوله د خیره سره د دالې ډم ډک شوی دی دا چې په تېر وخت کې ډېر بارانونه وشوله ډېر زیات بارانونه وشوله نو د دالې ډم ډک شو د خیره سره دا د دغه ځای پورې رسېدل دی کنې هغه موټران چې ولاړ دي د دغه موټرانو سره بیا ځه هغه دوه موټران سره ټچ وکړ سره داله دونه بیخي تشه شوی نو قدرمنو لیدونکو د خیر سره چې کله روژه مات کوو روژه مات ته تیاری نیسو د خیر سره بیا به تاسو وینئ چې موږ چیش پخوو هغه چې نور میلهوال هم راغلي دي هغه میلهوال هم شان باندې کړي دي د خیر سره چیش به باندې کړي د روژه مات لپاره زه ورځم بره د هغو سره هم خپرونه کوم السلام علیکم ستړي مه شئ ورور جان خدای جوړه په خیر کې ستړي مه شئ ورور جوړه په خیر ستړي مه شئ ورور جوړه په خیر کې راځي چې شم په خیر دی روژه ماته د خیر سره کې پخوي اوس دې مخکې یې پخوي څه اوس یې پخوي چې پخوي د خیر دا غوښې میوه خو نو څه خاص موږ ځان نه ده څه هغه غوښه سره کوم پخوي شوروا دې جوړوي بس دې جوړوي الله ساده اوبو غوښه سره اچو څه جوړ شو څه نو اشپز مو څوک دی اشپز خانه ته څنګه یې ساتي چې زاد یوازې غوښې بل شی بریاني هم زده د روش نو تا خالي غوښه راوړې د بریاني به جومه پخ کړی وای یا به چې د هغه څخه روش پخ کړی وای نه دی ناوخته څه چې بیا وزن کېږي والا په چار شی د دې فرمایش ورکوه څو کسه راغلي یاست خیر اوس یو څلور کسې یو موټر بل را روان دی څو کسه یاست تقریبا په نو کسو باندې څونه غوښه خورئ یو من او دا نو بیا ډېرې غوښې دي زه به هم راسم ما مېلمه کوي دا لس کسه سمه د خیر سره انشاءالله راځم ډېره مننه خیره صاحب ډېره مننه اشپز دی دی او ولاړ ګاز ته دا کم کار دی زه د هغه شیانو صفا کوم څه د شاګرد په حیث کار کوي ډېره مننه لیدونکو اخواتو هم ډېر کسان راغلي دي هلته هم روژه ماتونه ترسره کېږي انشاءالله ځو د ټولو سره به د خیر سره خپرونه ته ادامه ورکوو تاسو راسره اوسئ خپرونه تر پایه راسره وګورئ همدغه د هلک یم Few minutes later. بده ور وانه خچلا چلا چې موږ کښېښوله باره خو نو پر چوله باندې چیش باندې کوو اول سر ویله کونو لگیا دی نہیں لیدونکو په داله کې یو د دالې د ډم سره په داله کې دننه نه یو او دلته پر دا څنګ کې انډوالان راغلي چې د روژه مات دپاره شام تیاری دغه ورور مې څنګ ته ناست دی ته هم اخته نه یې اوس اخته شولې جوړ په خیر ستړي مه شئ په خیر یاست کراري ده لیدونکو ته سلامونه وایم ډېره مننه څومره روژه چې ده نن مو نو 19مه روژه ده ښه پکې خطا نه وته نیولې که چې نیولې یا اوس پورې مې نیولې ډېره ښایسته موسم دی ستا د خندا څه معلومېږي ستا نیولې ده اوس پورې ولا انشاءالله ښه سمه روژه نیولې 19مه روژه ده د هوا سمه ده کمیږي نه څو ملګري راغلي یاست دلته تقریبا 14 کسه راغلي 14 کسه او 2 موټرې څه چیش پخوئ روژه ماته د خیر نو روژه ماته د پسه غوښې روچي ام ورجې پخه ورسره څه اشپز مو څوک دی اشپز مو نو غمی نمیږي دا د پسه د غوښو اشپز یا دا شمسلا نمیږي دا د ورجې اشپز دی هر اشپز جلا دی او دا خو نارې خپل ځان ته میلان ښه پروفیشنل میلان ده نو خامخا ده نو میلا د ستیری ستا چې شي زده چې ما خو ګر شان ځای چې به ډریور یم موټروان یم دوی مې راوستلی دي ځان نه ستړی که یا نو ستړیا چې د موټرواني ستړیا نه ده څه یا په دا شانو کې څه هم ورسره اخته یم لوټ دغه که چای ورسره
سره سم کوونواله د انډیوالۍ کار دی. ته دا یو لیمبو وخوره چې څنګه خوند کوي. ما د روژه ماته بیا ښه بیا نو تا ځان خلاص کړی دی ولا. نو ته چې روژه مات وکړې بارونه یو زمزمې یو شی یو نعتونه ماتونه شی مې سره وایه. روژه مات چې وکړو نو برخ پوه چکه کوو او نو بیا که تر پروګرام برابر او که بې توړه پرېښولې نو بیا به چې بې توړه پرېښو د شپې به روژه نیسو ځان ته جزا ورکوې. او نو بې توړه دا یعنې بې خوراکه یې پرېښولې نو بیا روژه سو. څوک نامې دی ستاسو په چکه کې ستاسو په انډوالانو کې په چکه کې؟ جناب کاري صاحب دی. کاري صاحب ته به ورسو لږ د شا څخه کیمره راوله. کاري صاحب جوړ په خیر. ستړي مه څه ښه یې په خیر یم. کاري صاحب هم یو په چکه کې ډېر تکړه دا څنګه کار دی؟ خو بل قسم نه دی زده. ښه دغه چکه کې بس هغه چې بیکاري سي بس په چکه ځان مصرف څوک در سره کښېني؟ په ملګرو کې بیا څوک کښېني د ځان سره؟ ملګري کې بس یو هغه انډیوال دی یا مې دغه انډیوال دی دغه دوه دي. ښه یعنې دا دوه ستا په خوله سره پوه یاست؟ هو سره پوه انشاءالله بل څوک کماو دی موږ دوی سره یو ځای شو بل څوک موږ نسي بازي راسه ګټای خامخا به یا د دې څخه دا ګټو یا به بېټروله پرېږدو. ښه مننه ژوندی اوسې. ته راسه دغه اشپزانو سره به هم خبرې وکړو د هغه هلته راسه داسې کښېنه جوړ په خیر. خیراتي جوړ وروره په خیر یې. ژوندی اوسې خیر اوسې ماشاءالله دا بخار جګ دی خو در سره ډکړ دا به د کومه خوا وباسې؟ مانان درې بغل یې وباسې. ښه لرې لرې کښېنه پر پټایه نه کې مالا هغه روژه خیری ده مالا. ښه باشه دی چې شیطان څه خدای نکرده. بونو روژه مبارکه ده. ښه نو بیا به چیش خورې که پټاو سو؟ که پټاو زه بخت مخبل دی و نصیب مخبل دی. ښه نو خو بیا به په تا اشپزي نه کوي که ته د اشپزۍ څه ځان خلاصوې؟ ویس بلا یې چم په وکو سره. ښه در اوسه چې اشپزي کړې ده که یا دا جاول وارې دی؟ یا شوجانې مې ډېرې کړي دي. ښه چیش پخولی شې؟ بلا دغه غوښې بدلې کومې نور بانجان و رومیان و دغه بینډۍ و تورۍ و دا شیان. تورۍ هم پخولی شې؟ تورۍ څو ډوله پخولی شې؟ بلا یو دوه رقم پخولی شو. لیدونکو ځو داسې د نورو میلهوالو سره هم خبرې کوو د خیره سره. د روژه مات وخت هم رانږدې دی انشاءالله د هغو سره به هم غږېږو پر روژه مات باندې چې پخ کړي دي. اکثره خلک دلته روژه مات د غوښې ډېرې اسانه دي غوښې پخیاوه اسانه وي غوښې بیخي به اسانه که یا زور غواړي ښه اسانه دي. نو په دې په دغه خاطر د اشپز نوم در باندې ایښي د اسانه شیان پخوي. نو ځو تر نورو پورې تاسو راسره اوسئ. دا سران بیا ولې ورکې؟ دا خو نه هلته بره موښلي نه دا بیا موږ د سپین سرو څه زده کړي دي دا دا یو موږ رالو خپلې ساحې ته شبیر خان وینئ شبیر خان د خیره سره دغه دی شان تیاری دا ولې په جې کې وراچې؟ دا د پیالو کمۍ دی ګرانه. ښه د پیالو کمۍ دی ښه په جې کې سپینې؟ په جې کې نه سپینو په جې کې مې ته ښه په جې کې مې دی ښه دا رومیان نوی راته وکړه نوی چیش پخوه خو نوی ته راته وکړه ښه موږ چیش پخوو؟ موږ ترکاري پخو چرګ پخو سلاته مسچې رومیان ترکاري او داسې نور ښه بله بیا د خیره سره وروسته ریزلټ وګورو چې څنګه خوند کوي او دلته به وګورو چې شي دا ساده اوبه د وریجو دپاره ایښي دي او بیا نو هغه وریجې چې د خیره سره خیشې کړي دي بیا به وروسته د خیره سره چې کله پخېږي بیا به نو خوند ځینې واخلو. دا دی پر ما باندې هم د رومیانو سپینول واچول وایي دا رومیان به ته سپینه یې د خیره سره نو درې چې زما ایستا دي که یا زه به د رومیانو سپینول وګورم غټ که کوچنی؟ یا نه ډېر کوچني نه ډېر غټ
دا د چیش دپاره سپینوي د سلاتیا دپاره که د جګ دپاره د کتغ دپاره ښه نو زما یو څه اشپزي زده ده په کور کې مې وخت وخت اشپزي کوم زه هم ورسره A few minutes later. د چیش غوښې چې دا د کوکو د چرګ شبیر خان خدای غم نه راکړي شبیر خان غوښې راپخوي وریجې راپخوي همدارنګه علي احمد جان وایي محمد راجوړي سمجھ رہے ہو فکر مې هرڅه اوس هم د همسایګانو څخه کوکې راواخلئ دا د همسایه څخه کوکې راوړي د همسایګانو بیا چاړه یې رسوي و چاړه مو دا ده اوس ورکړه نو دا خو نو راځي په میله کې باران هم شروع سو ورځ وینئ داسې ورځ راپورته سوله دا نو د پسرلي باران دی ځکه د پسرلي باران وخت وخت ورېږي دا اشپزي شروع ده ګرد یاران سره اخته دي د خیره غوښې دي وریجې دي سلاته ده ټول شیان سره تیاروي او هغه یاران بیا هلته ولاړ دي عکسونه مکسونه سره اخلي دې خواته نور همسایګان مو هم پیدا کړله میده میده نو ټول اوس راځي هغه دي موټران روان دي لا هم را روان دي د خیره سره د ځینې کسان چې دي خواړه راوړي تیار خواړه راوړي دلې په کت خوري او ځینې بیا دلې پخوي لکه موږ اچھا کوشش بخیر شبیر جانه اوس به دا غوښې ته یو څه لیابر جوړوي ښه لیابر جوړه هغه شکنه څه وخت ورکوې شکنه نه غواړي د بریاني څه دا بریاني ده او د بریاني مساله کمه ده نو هو چې په دا ښه د بریاني مساله دغه د ځنو خبردار د بریاني مساله راوړې ده اوهو نیشنل چې شی بریاني ممبئی بریاني بل چې شته دا د دام بمبئی بریاني ده کړایي ګوشت دی د کړایي مساله ده واه 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 نن به نو خوند ځینې واخلو د دې کتاب څخه د خیر سره क्या बात ये बात है واه 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 وای تر کوم بیان دې دا واه 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 داسې مست لیدره بټار شروع او داسې روژه ماتونه پکېږي مختان او دلته بیا زما د ورور دونه جذابیت بیا جلا کیف لري دا میله ده میله او د روژې شلمه ده البته نولسمه وبخښئ कंट्रोल واه 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 غوښې ور واچولې د خیره سره شبیر خانې دا چیش د کړایي ده دا بریاني مو راچولو واه واه په بریاني کې دا داسې غوښه جلا کیف لري جلا خوند لري دا چې ګردو واچولې که نه ولې دا د بریاني چې هغه بیا د کړایي چې دا هغه بیا د کړایي چې بریاني دپاره به غوښ پخې سي او دلته یاران وینئ یاران هم د خیر سره بنډارونه شروع کړي دي دا نو ورځ تاو بالا کېږي خلک را روان دي ډلې ډلې خیمې درئ ځینې خیمې درئ ځینې دغسې راځي خو انشاءالله زه به هم د خپل میلې دپاره ترتیب برابروم بیا به نو د خیر سره ځو باران هم دا دی شروع سو داسې افلا افلا باران شروع سي بیا بندېږي دا خو نو د پسرلي موسم دی
داسې جې خواته اسمان شین دی او جې خواته بیا وریځ ده دا دی باران ډېر شدید اوري دا د ډام غاړه ده موږ هم جې خواته چې وګورې د ډم پر غاړه باندې ناست یو دا موټر مو درولی دی او د ډم پر غاړه ناست یو یاران دا چې پټ شوله یارانو دا د خیمه واله څنګه یاست ښه یاست 1 hour later. دا کړای ده یا دا بریانی دا د بریاني دی واه واه عجب بویان یې Yeah, boy. One hour later. موږ اوس روژه ما تیار کړئ اوه بجې چې پر شپږ بجې باندې اذان شوی دی پنځه ویشت بالا باندې اذان وسو اوس اوه بجې چې نو دا چې یاران ټوله سره ناست وینې یخې کېږه وشوم چې نو د خیر دسترخوان دی دسترخوان هوار سو دې خواته دا جشان سره تیار سوله د خیره سره نو بس موږ به روژه مات وکړو بیا به د روژه مات بعد د خیره سره انشاءالله خبرې سره کوو زه هم ډېر وږی یم روژه مات به وکړم د افغان واینز قدرمنو لیدونکو موږ روژه مات وکړئ ډېر خوندور روژه مات و دا چې د روژه مات ویډیو ما تاسو ته نه ښکاره خو ناوخت و بل نه ټوپ نه شی و یا ګروپ و چې تاسو ته مې روژه مات ښکاره کړی وای خو ډېر ښایسته روژه مات ډېر ښایسته خوراکونه و بریاني وه د چرګ کړایي وه شلومبې وې مستې وې دا مو ټوله سرنوشجان کړه نو اوس مو چای مو څښلې نو اوس ځو د خیره سره مخ ته بیرته د ښار پر خوا No! God, please, no!